سلامونه نیکې هیلې. که چېرته غواړئ چې د موبایل او کمپیوټر تخنیکي سیټینګونه زده کړئ نو له موږ سره پاتې شئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. لومړی سیټینګ د دې ویب سایټ په مرسته کولی شئ د یو کمپیوټر لخوا بل کمپیوټر ته لاسرسی پیدا کړئ د یو ریموټ پر څیر. سیټینګ پاس پر ژیړ رنګ باندې لیکل شوی. دوهم سیټینګ د دې ویب سایټ په مرسته کولی شئ د هر شي لپاره یو ښه او منظم یو مخیزه ویب سایټ جوړ کړئ، یعنی ویب سایټ به یوازې یوه پاڼه وي. دریم سیټینګ آیا د دغه کاریال په لټه کې یاست؟ اپ واچ پاسورډ ایډي ډیټیکټر. که چیرې په خپل ټلیفون کې د بې ځایه اعلانونو څخه ستړي یاست او غواړئ چې بند یې کړئ خو پیښوونکی کاریال یې نه در معلومیږي، نو د اپ واچ کاریال څخه په ګټه خپل ټلیفون کې بې ځایه اعلانونه پیښوونکی کاریال معلوم او اعلانونه یې بند کړئ. دغه سیټینګ به مو یو ځای په کار شي. که چیرې په غلطي کې د کروم یو ټیب در څخه بند سو نو د کنټرول پلس شفټ پلس ټي په مرسته یې بیرته خلاص کړئ. د دې ویب سایټ مکمل نوم لیټ می دی یا ګوګل ډټ فار یو. ویب سایټ تاسو لپاره ټول ګوګل لټوي، یعنی په دې ویب سایټ کې یوه پوښتنه ولیکئ او یاد ویب سایټ به تاسو ته د جواب پیدا کولو لپاره پوره ګوګل وپلټي او تاسو آرام ورته کښینئ. که چیرې کمپیوټر کې مو شخصي ډیټا اچولې وي او نه غواړئ چې دوهم کس یې وګوري، یا تاسو یې په کتلو لګیا یئ او دوهم کس پر تاسو راشي او غواړئ چې ډیټا او یا کمپیوټر ژر تر ژره قلف کړئ، نو له دغه سیټینګ څخه کار واخلئ. د کمپیوټر قلف کول که غواړئ د یو چا په راتګ سره د خپل کمپیوټر ژر تر ژره قلف کړئ نو د وینډوز پلس ال څخه کار واخلئ. وینډوز ونیسئ او ورسره پلس ال ونیسئ نو کمپیوټر به مو ژر تر ژره بند شي. د نن ورځې ویډیو مو تر همدې ځایه وه. تر بیا ښې چارې.